خسیسونو باندیادی کل خستا پا بخشبادی کل خستا پا بخشبادی دا گوشت بیگنا شخصن آوازم مگا وطن راتا وطن نور دی بکار درا داسې اسلامي امارت په ټولو برخو کې خپل وظایف او وظایف ترسره کړي او لا هم لګیا دی دغه مسؤلیتونه ادا کوي. د بیلګې په ډول د ولسونو د هوساینې لپاره د ولسونو د ستونزو د اورېدلو په خاطر او د هغوی ستونزو ته د حل د راپیدا کولو په خاطر اسلامي امارت د بېلابېلو لارو په ځانګړې توګه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت له ادرسه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې د قومونو سره د سیمې له مخورو او متنفذینو سره او له علما کرامو سره ګډې ناستې ترسره کوي چې دا په د خلکو د ستونزو د اورېدلو د هغو د ستونزو لپاره د اساسي حل لارو د لټولو په برخه کې ډېر مؤثر تمام شوی ده او دغه دا د نن موږ په کابل کې د یو داسې ناستې شاهدان یو چې دلته په ازاده توګه د ولایت مشران او سپین ږیري خپل نظرونه وایي او اسلامي امارت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او بالاخره هغه هدف ترلاسه کېږي چې د خلکو د هوسا ژوند برابرول دي. راته د هر لحاظ ودان شي راته سمسور افغانستان شي راته سمسور افغانستان شي دشتن دې مسافر آوازم مګا ولمرا راته وطن شي نور دې پکار دراغه ولا آوازم مګا ولمرا راته وطن شي. ډېر ورونه موږ مخلص په دې امارت کې لرو. دغه امارت کې مخلص ورونه دې کوشش وکړي دې دا وکړي چې کار اهل د کار ته وسپاري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. وقت چې کار غیر اهل کار ته وسپارل شو منتظر د قیامت اوسېږئ. دې ته قیامت صغرا وایي. هغه جامع هلاک سره مخامخ کېږي تباهي او رسوایي سره مخامخ کېږي. خدای جل والا شانه دې موږ او تاسې ایمانو ته خیر پېښ کړي. الله دې خاورې ته بیا داسې څوک نه راولي چې افغانانو ته عار شي. الله دې دا خاوره د افتخار خاوره وه. خدای دې په همدغه خپل دیني افتخاراتو ژوندی ولري. ګوره یو د امارت مسؤلینو بیا یوه باریکه هغه دا چې په دغه باندې تاسې داسې فکر ونه کوئ چې دا ملت ته دا ارامي تاسې راوستي. دا فکر ونه کوئ. اسلام دین د امن ده او دا خلک مسلمانان دي ځکه امن ده. دوی دا اسلام ته خوشحاله دي. دا قرآن غږ ته خوشحاله دي. او مسلمانانو والله بله که بله خبره قسم په ذات د خدای که بله خبره دا امت مسلم امت ده مسلمه امت ده. دا د قرآن کریم غږ ته خوښ ده. دا د اسلام په غوږ خوښ ده. دا د اسلام په نوم باندې ژوندی ده. دنیا سره موږ او تاسې دغه د ولیدل په دا وړو صندوق باندې په ډېر وړو صندوق سپین ګیري کړو. دا دوه درې انقلاب هم خپله ولیدل 10-12 پاچایان هم ولیدل چې دې خاورې غیر د اسلام له نوم نه بل هېڅ سر کېښوده نه. اسلام ته غاړه ږدي. اسلام ته دا خلک ژمن دي. ځکه الحمدلله نن امنیت ده. خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ اسلام کما حقه دوی ته عرضه کړو. کما حقه له خپل ځانه نیولې تر خپل پلاره تر خپل اولاده تر خپلو سیاسرو تر خپل ولسه. از نگاه امنیت و از نگاه استقلالیت در صدر کشورها قرار دارید. این جای افتخار است براتان. این جای بسیار سرور است. بنده به نمایندگی از شهروندان شهر کابل اطمینان می‌دهیم که جهت تلاش بیشتر برای وحدت ملی، اتحاد برابری و یکپارچگی تمام اقوام مختلف افغانستان و خصوص شهروندان شهر کابل در هماهنگی با وکلای محترم گذر شهر کابل و شهروندان محترم شهر کابل اقدام می‌نماییم. ما تانستیم که نسبت به 40 سال قبلی امروز آبای خود مدیریت کنیم.
یک کلان افتخار است که هیچ نظام در طول 40 سال این کار نتونسته. با وجود نظام هایی که پول وافر داشتند مانند جمهوریت و نظام های قبلی هم. مثلا بند کمال خان، بند پاشدان و همچنان کنترل آبهای آمو که کانال پشت پر ساخت امارت اسلامی قابل تقدیر است، قابل تشویق است و بعض برنامه های دیگه هم وجود داره که فعلا برای کنترل آبا که بند کنر است. مثلا آبای دیگه هم است که از او بند تولید میشه. ما از امارت اسلامی تشکر میکنیم، خانهشان آباد خیر بینه و دعا میکنیم که این عمر حکومت خداوند زیادتر بسازه که تا همه مشکلات ما رفع شود. دوم کنترل مواد مخدر است. شما ببینید در زمان جمهوریت هزارها پول سرازیر میشد به خاطر کنترل مواد مخدر، کشت ازی، توزیع ازی و همچنین معتادین مواد مخدر. باور بکنین که در وقت در زمان جمهوریت به خاطر که پولای مواد مخدر قطع نشود و یک تعداد تداوی میکرد، یک تعداد دیگر دوباره معتاد میکرد. به خاطر از اینکه این امی معتاد کم نشود بنان اما پولها بیا سرازیر شود و اینا اختلاس بکنن. تو امروز الحمدلله ما میبینیم کشت مواد مخدر در بعض ولایت‌های دوردست که در اوجا حکومت‌های قبلی هیچ حاکم نبود، امروز اوجا محو شده، از بین رفته و همچنان یک کار خوب است. باور بکنین که ما کشت مواد مخدر به خاطر خارجی ها از بین نبریم. این زهر است که به خود ما ضرر میرسانه. این باید به خاطر خود ما این از بین ببریم، چون در یک مناطق تحقیق شده که کشت میشه 30% مردم هم خودش استفاده میکنه. ولی مناطقی که خفه هستند، مثلا گلایت داره که امارت اسلامی یک مقطع روزی ما بود قطع شد، این غلط است. روزی را برو از طریق چیز حلال به دست بیار، این خود زهر است. اینو زیادتر باید تشکر کنه از حکومت که مواد مخدر در اون نقاط محو کرده. و همچنین معتادین مواد مخدر شما ببینید که در شهر کابل سابق میرفتین در زیر هر پهلوی هر کوچه و به هر سنگ عمود چادر را در سر و مواد خود استفاده میکردن میکشیدن. امروز فضل خدا ببینیم برای ما یک افتخار است، یک خارجی می از بیرون میبینه که یک معتاد ما نداریم و تداوی هم به شکل درست صورت میگیره. یک فعالیت خوب است، ما تقدیر میکنیم. و همچنان در قسمت سرکسازی شما ببینید که ما یک چیز براتون میگم که بعضی حکومت تجربه کنه. حکومت قبلی که بود تمام رؤسای درجه اول از یا دو تابعیته بودن، این خانه‌شون در خارج بود. خواهر واضح است که کسی که خانه‌اش در خارج باشه از زنش اولادش او دیگه چی میکنه؟ برای پول کردن جمع کردن پولیش تشریف آورده بودن. با او خاطر اینا علاقه نداشت که سالنگ جور بکنه، علاقه نداشت که سرکای قنده ها رو جور بکنن. با او خاطر کار درست صورت نگرفت، در قصیش نبودن، خوش زندگی نمیکردن. از سالنگ تیر نمیشد کجا بفهمه که خاک چقدر ضرر داره، موتر چقدر تکان میخوره، چقدر اذیت میکنه. اما خاطر حکومت هم سقوط کرد، کلشون اونم سرمایه‌شون گرفتن رفتن و در اوج بدل بلند منزلا جور کردن. و حالا یک تعداد از در دبی یک بحر است که در بین بحر اوج خانه جور کرده، زیر دریاست، یک استقامت داده، در اوج خانه داره کلشون زندگی میکنن. این شما کابل ببینید، واقعا شارگال صاحب کابل تصمیم داریم که از طرف ملت هم باید یک تقدیرش صورت بگیره. کارهای زیرساختی باید بکنیم. درست است که یک ذره وقت میگیره، جنجال داره، مشکلات داره، اما زیرساختی بسازیم که وقتی که همی حکومت هم نباشه، یک حکومت دیگه بیا همون بگه که همی امارات اسلامی خیر ببینه خوب کار کرد. اگر جمهوریت امروز کار خوب میکردی که مشکلات به گردن ما نمود. باور بکن مردم میگه که امارات اسلامی مثلا به کارها رسیده نمیتونه. این مشکل 40 سال پیش است، نمیشه که در 5 سال 4 سال رو حل بکنیم. باز هم کار شده، خانهشان آباد. امروز ما شاهد یک حکومت نظام اسلامی سرتاسری امنیت، آرامش، رفاه افغانستان، ثبات کل افغانستان، عزت و اقتدار افغانستان هستیم. امروز افغانستان در دنیا و در جلسات جهانی و بین المللی و در تمام محافل جهانی و بین المللی الگو شده، افتخار شده، اسوه شده برای کشورهای مستعمره. میگه مانند افغانستان جنگ بکنید، جهاد بکنید، نظام اسلامی را تشکیل بدین تا عزت‌های از دست رفته شما دوباره اعاده بشود. الحمدلله امن ده امن نتنی درازی کارون الحمدلله ټول تر امن پورې دا غدي تیر دولت کې ولې کار نه کړو، خو امن نه یو مسیسیات د زړه نه کاو اوس دا ټوله زمینه موږ د پاره څنګه ده مساعده ده. نو اوس زموږ ستاسو ته پاره د ولس د پاره دا زمینه الله مساعده کړي چې خدمت وکړو.
د عالم دپاره دا زمینه مسایل د خدمت وکړي او همدارنګې د دې دولت مسؤلینو دپاره هم الله دا زمینه مساعده کړې ده چې هغه څنګه وکړي د دې ولس دپاره څنګه وکړي خدمت وکړي نو زمونږ دا ولس دا الحمدلله دې نظام سره ولاړ ده د دې نظام حقانیت دا دې ولس درکړی ده بحمد الله بعد از دهها خون و شهادت و جهاد و مبارزه و مصائب عدیده‌ای که بر ملت مسلمان افغانستان رفت فعلا بحمد الله ما و شما شاهد یک نظام اسلامی هستیم که وظیفه همه عزیزان مراقبت از این نظام و تحفه و هدیه الهی هستیم و وظیفه همگانی است و بر آحاد همه مردم مسلمان افغانستان که از این داشته خودشان حفاظت کنند و مواظبت کنند. امارت اسلامی او رهبریت د امارت اسلامی شپه ورځ دا کوشش کوي چې دا کوم په کوم او په څه طریقې سره د خدمت وشي د دې دیني خدمت او دنیوي خدمت دواړه وشي په دې ارتباط موږ او تاسو ګورو عزتمندو چې زموږ امیر حفظه الله هغه دا کوششونه کوي چې د دې قومونو هوساینه او ښه ژوند او د دې دیني لحاظ سره عقیده او اعمال دا مضبوط شي او اصلاح شي. موږ چې غواړو چې موږ د خپل ملت خدمت وکړو، موږ د خپلو کونډو خویندو خدمت وکړو، موږ د خپلو یتیمو بچیانو خدمت وکړو، موږ د وران وطن جوړ کړو. دا به عزیزانو مطابق د اسبابو د حالاتو سره به یو یوه پروژه ستاسو ته پلي کېږي او عملي کېږي به ستاسو هر یوه غوښتنه به په ډېر احترام او په درناوي باندې تاسو ته منظورېږي او هغه به سرته رسېږي، خو د حالاتو او د وخت په متقاضا باندې به هغه کار په مخه باندې ځي. تاسو ته دا ډاډ درکوو